مسلمانانو تاسو سوچ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسې انسان و چې د هغه نه په ټول عمر کښې یوه صغیره ګناه هم نه ده شوې او الله جل جلاله د هغه مرتبه او درجه دومره اوچته کړې ده چې یو مخلوق هم د هغې درجې ته نشي رسېدلی او د الله جل جلاله محبوب هم و د ټولو انبیاو سردار هم و د دې باوجود هم هغه د الله جل جلاله په عبادت کښې دومره کوشش کولو چې د هغه قدمونو مبارک به وپرسېدل نو باید موږ او تاسو خو خامخا په عبادت کښې کوشش وکړو چې د سر نه تر پښو پورې د ګناهونو نه ډک یو ځکه چې په عبادت سره د انسان ګناهونه معاف کېږي نو باید موږ او تاسو په عبادت کښې کوشش وکړو چې زموږ ګناهونه معاف شي